دا کنجره ښځه ده، د دې په خولې باندې بالکل یقین نه کېدی یو ډرامه جوړه کړې ده. ښځه ده دا په خپله اجرا دی. انټي چې دا مونږ شرموي، په خپله بدنامه ښځه ده. انټي ته ځان مړ که کنجرې ته مونږ. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان کې یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورکوټ شاندې کلیپ هم صحیح کو د فاطمه ګل هغه دا بې عزته خلک دي، د دوی څه دین ایمان نشته. په خپله خیر هغه الفاظ زه نه راولم، ولې چې دی نو بده خبره ده. دا تاسو د فاطمه ګل خبرې ګورئ دی، او چې کوم ډېر ښکلې خبره یې کړې ده هغه دا یې کړې ده. نیلم ګل په خپله یو اجرا دی، اجرا انټي، نو ډېر خوندورې خبرې وکړې. نیلم ګل چې دی نو په دې شیزونو کې پخه شوې ده. فاطمه چې دی نو لا نوې نوې ده، نو دې له د کنزولو چل هم صحیح طریقې سره نه ورځي. نو ګورئ دوستانو، زده کوئ په مزه په مزه. نو هغې له نور څه د خبرې چل ورتلو نه، نو کنځلې یې کړي دي په دې کې، او ډېر زیاتې بدې کړي دي. خو خیر دې ټایم کې زه چې دی نو هغه په سکرین باندې تاسو ته نشم کولی. هغه چې ټایم راته میلاو شي نیکسټ ټایم به زه تاسو ته ښیم. خو دوستانو تاسو څه ویل غواړئ د فاطمه ګل په باره کې، د هغې هغه کنځلو چې کومې نیلم ګل ته کړي دي؟ خیر دواړه بنې دي، تاسو ښه پېژنئ د دواړو کرکټر څه دی، کردار څه دی. او بس دې ټایم کې مونږ خو ستنه صرف انجوای اخلو، انجوای دپاره چې دی نو ګورو. باقي اوس زموږ څه مقصد نشته خاص، صرف انجوایمنټ دپاره چې دی نو د دوی دا جګړې، د دوی دا کنځلې دا ګورو او اورو. نو دوستانو تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ؟ آیا فاطمه ګل صحیح ده او که نیلم ګل صحیح ده، او که دواړه چې دی نو بیخي دغه دي؟ نو دوستانو تاسو د دې متعلق چې دی نو څه رای دی نو لازمي کمنټس کې چې دی نو ما سره شیر کړئ. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې د نیلم ګل په ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.